د عبدالقادر جیلانی رحمه الله بارک راځي چې دا ماشوم و په ماشومتوب کې مور دا اراده وکړه چې د خپل بچی د علم د فارغ بوزم په د باندې زه علم وکما نو چون کې په هغه وخت کې قافلې وي د قافلو سره به خلک ملګری کېدو نو مور چې کم دی دا د یو قافلې سره ملګری کو د مور مقصد دا و چې زما دا بچی لاړ شي او دا علم زده کړي نو هغه قافله چې کم دی بغداد ته روانه وه او مور چې کم دی دغه ماشوم بچی عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا چې کم دی مور د هغې قافلې سره ملګری کو هغه قافله چې کم دی په لار باندې روانه ده په لار کې ورته چې کم دی ډاکوان شکماران چې کم دی هغه راوچت شو هغه ټوله قافله چې کم دی هغه یې لوټلله اخیره کې دا یو ماشوم پاتې شو نو یو غل چې کم دی هغه د ماشوم ته راغی او ماشوم ته وایي ستا سره څه شته دی هغه ورته وایي او زما سره 40 دینار دي هغه غل په ده باندې سره یقین ونه کو هغه ته لاړلی بل غل ورله راغی ورته وایي ماشوم ستا سره څه دي هغه ورته وایي زما سره 40 دینار دي هغه حیران شو چې ورکوټی ماشوم او 40 دینار او که چېرته د سره دا دینار ورسره نو بیا ما ته ولې دا رښتیا خبره کوي نو هغه چې کم دی دا ماشوم خپل سردار چې د غلو کم مشر و هغې ته یې راوستو نو د غلو مشر چې کم دی دغه ماشوم نه تپوس وکړو ماشوم وایي تا سره څه شی دي هغه ورته وایي زما سره 40 دینار دي وایي کوم ځای دي ستا سره هغه ورته وایي زما د ملا سره یوه تیلۍ تړلی شوې ده په هغې پسې تړلی شوي دي په هغې کې پراته دي دا دینار هغه حیران شو چې وی کتل نو 40 دینار ورسره و نو بیا دغه غل چې کوم دی دغه ماشوم ته وایي وایي ته چېرته روان یې هغه ورته وایي زه بغداد ته روان یم د علم زده کولو دپاره وایي بغداد کې ستا څوک پېژندګلو څوک شته دی چې هلته ځي هغه ورته وایي زما څوک پېژندګلو نشته دی وایي ما ته دا 40 دینار مور دې دپاره راکړي و چې زه بچی لاړ شو په دې باندې به علم وکړي ښه په اطمینان او سکون سره به علم حاصل کړي چې چاته ضرورت پېښ نه شي نو ځکه ما دا 40 دینار ځان سره اخیستي هغه ورته وایي ماشومه وایي موږ ته خو پته نه وه چې ستاسو 40 دینار دي که تا رښتیا موږ ته نه وی ویلي نو ته زموږ نه بچ کېدلی شولې موږ ته هېڅ پته نه وه نه تا باندې زموږ یقین راتلو تا موږ ته ولې رښتیا خبره وکړله هغه ماشوم ورته وایي زه چې کله د کور نه راوتم وایي زما نه خپلې مور دا وعده واخیستله چې بچي همیشه به چې کوم دی رښتیا خبره کې دروغ به چېرته هم نه وي اگر که ستا سر د بدن نه جدا کېږي لیکن دروغ به چېرته هم نه وي نو ما دا مناسب نه ګڼله چې زه د خپلې مور وعده ماته کړم ځکه ما تاسو ته رښتیا خبره وکړله هغه غل چې دا خبرې واورېدلې نو هغه حیران شو عجیبه چغې د خولې نه ووتله او په هغه وخت کې چې کوم دی مسلمان شو توبه یې وباسله او ویل چې دا ماشوم دا د خپل مور وعده نه ماتوي زه دومره ګناهګار یم چې زه د کم وخت نه را په دې خوا د خپل رب د وعدې خلاف ورزي کومه توبه یې وویستله په هغه ځای باندې هغه نور غله چې څومره وو هغوی چې د خپل مشر وکتو نو هغوی هم توبه ویستله او مشر ته ویل چې د وسه پورې ته زمونږ په غلا کې مشر وي په توبه کې هم ته زمونږ مشر شولې تا توبه ویستله مونږ هم توبه ویستله هغوی هم توبه چې کوم ده ویستله نو عزتمند ورونو د هغه څومره قابلینه چې هغه مال اخیستی و هغې ورته ټول واپس کو دا ولې د یو ماشوم د رښتیا د وجې نه نو عزتمند ورونو بیا انسان له پکار دی چې په ځان باندې رښتیا ویل لازم کړي